د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1403 لمریز کال د قوس میاشتې په پنځمه نېټه د روسیې فدراسیون د ملي امنیت شورا د عمومي منشي سرګي شویګو په مشرۍ راغلي پلاوي سره د ارګ په چهارچنار ماڼۍ کې وکتل د لیدنه پر مهال د سیاسي اړیکو اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ او ترانزیت کچې پر زیاتېدو او همداراز افغانستان کې د روسي پانګوالو پر پانګونې خبرې وشوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د اسلامي امارت اقتصاد محور بهرني سیاست په اشاره سره وویل افغانستان ته د امنیت او ثبات په راګرځېدو سره دغه هیواد په سیمه کې د اقتصادي همکاریو سوداګرۍ او ترانزیت په مرکز بدل شوی چې دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه دی. محترم عبدالغني برادر اخوند زیاته کړه اسلامي امارت د هیواد د امنیت او اقتصادي ودې لپاره هڅه کوي چې په همدې موخه په هیواد کې د نشئی توکو کښت بند کړي او ټول هغه ډلې یې له منځه وړي دي چې د افغانستان او سیمې امنیت او اقتصاد ته زیان رسوي. محترم وویل افغانستان د شمال جنوب اقتصادي دهلیز په تقویت کې مؤثر رول لوبولو ته لیواله دی او په دې سره غواړي په سیمه کې اقتصادي اتصال عملي او له ستونزو خلاص شي. محترم وویل موږ هڅه کوو د سیمې او لرې پرتو هیوادونو ته د افغانستان صادراتو ته زمینه برابره کړو چې په دې برخه کې له روسیې څخه د همکارۍ غوښتنه کوو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي اړیکو د کچې لوړوالی به په اقتصادي برخه کې د عملي پرمختګونو بشمېره فرصتونه رامنځته کړي او د افغانستان اسلامي امارت په د سیمې د یو مسؤل اقتصادي شریک په توګه مثبت رول ولري. د روسیې فدراسیون د ملي امنیت شورا عمومي منشي سرګي شویګو د خپل خبرو پر مهال په افغانستان کې رامنځته شوو سیاسي اقتصادي او امنیتي پرمختګونو ته په اشاره سره وویل اوسنی سفر یې د روسیې د ولسمشر په هدایت ترسره شوی او روسیه له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د همکارۍ کچې زیاتېدو ته لیواله ده او په همدې موخه به په نږدې وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د اسلامي امارت نوم د روسیې له تور لیست څخه لرې کړي. روسي پلاوي له افغان ترانس پروژې څخه د ملاتړ په دغه برخه کې د همکارۍ په څرګندولو سره زیاته کړه. روسیه د سنت پیټرزبورګ اقتصادي فورم پر مهال افغانستان سره د شوو اقتصادي همکاریو عملي پیل ته چمتو ده او همداراز روسي پانګوال او دولتي شرکتونه په افغانستان کې د کانونو استخراج، ترانسپورت او کرنې په برخو کې هم پانګونې ته لیوالتیا لري.